أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بلا یو لویه مسأله چې اوس وخت ډېر ورته ضرورت پیښیږي او علما ورکې اختلاف کوي، هغه ایصال الثواب بالقرآن الى المیت ته د مړي ته د قرآن د ویللو ثواب رسیږي او که نه رسیږي. دا هم یوه مسأله ده. په متقدمین علماو کې تقریبا د جمهور علماو رایه دا ده، هغوی وایي یصل ثواب القرآن للمیت. دا تقریبا د جمهور علماو رایه ولا. بعض علما چې هغه اوس وخت کې دي کې څه خبرې کوي نو د سره یې واورئ. امام سیوطي صاحب اتقان فی علوم القرآن کې لیکلي دي، وایي څلورو دریو امامانو، امام ابو حنیفه و امام مالک، امام احمد ابن حنبل، دا ټول وایي چې قرآن د ویللو ثواب مړي ته رسیږي الا امامنا امام الشافعي. دی وایي صرف د موږ امام شافعي صاحب وایي چې هغه مړي ته ثواب نه رسیږي. بیا امام شافعي صاحب د دې آیات نه استدلال کوي، لیس للانسان الا ما سعى. انسان ته نه رسیږي الا ما هغه شی سعى چې خپل انسان د کوم شي سعی کړی وي د هغې ثواب هغه ته رسیږي انسان ته، او بل څوک یې پسې کې نه رسیږي. نو تقریبا د جمهور علماو رایه دا سوله، د ائمه و اربعو د جمهور علماو رایه دا وه چې ثواب د قرآن مړي ته رسیږي. بیا سیوطي سے په خپل کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور کې یو باب کې ښودلی، په دې خاطر باندې چې مړي ته د قرآن ثواب رسیږي که نه رسیږي. په دې کتاب کې څه نوم مې درته واخیست، باب کې ښودلی، احادیث راوړي پکې او د تابعینو اقوال راوړي پکې، او د خپل سیوطي صاحب رایه دا ده وان کان شافعیا چې ثواب مړو ته رسیږي. د امام شافعي صاحب چې خپل د مذهب امام د مقلد یې ده، د هغه مقلد ده، د هغې دپاره تقریبا ډېر جوابونه امام سیوطي صاحب کړي. اول جواب ورته دا کړی وایي دا منسوخ ده. که بیا غواړئ علی ان تقفوا علی اجوبه لهذه الآیه فلترجعوا الى شرح الصدور ته زه ډېر جوابونه نه درته کوم. یو جواب چې ما ته ډېر خوند راکوي چې هغه ابوالعز الدمشقي الحنفي صاحب شرح العقیدة الطحاویه هغې کړی جواب د ما ته خوند راکړی، هغه درته وکمه. شرح عقیدة الطحاوی دا موږ احنافو کې ډېر معتمد کتاب ده. په عقایدو کې د موږ د احنافو د مذهب معتمد کتاب هغه شرح عقیدة الطحاوی ده. نور علماو هم ډېر جوړ کړي، منح الازهر د علامه علي قاري صاحب ده، شرح د مسامرې المسامره علی المسایره د ابن الهمام ده، ابن الهمام صاحب د فتح القدیر هم ډېر مفید ډېر معتمد کتاب ده. ډېر دی بیا خو دا شرح العقیدة الطحاوی ده هم ډېر معتمد کتاب ده او ډېر ښه کتاب ده. په دې کې لیکلي دي چې مړي ته ثواب د قرآن رسیږي که نه رسیږي. بیا یې لیکلي بالکل رسیږي ورته. خو بیا وایي بعضې علما چې هغې کې یو امام شافعي صاحب ده وایي د قرآن ثواب مړي ته نه رسیږي، ځکه دا آیات دلیل وایي لیس للانسان الا ما سعى. د ډېر ښه جواب کړی، ما ته ډېر زیات خوند را کړی ده. هغه دی وایي یو انسان ده نیک اعمال یې وکړل او ښه اولادونه یې وزېږول، ښه شاګردان یې تربیه کړل، خلکو سره ډېر ښه وضعیت کړی و. نو ګوره دا د ده سعیه سوله، ښه اولادونه زېږول، طالبانو ته ښه درسونه ویلل، خوشحالول، دوستان پیدا کول، دا ټول د چا اعمال دو، چا سعیه سوله؟ د انسان چې کله ژوندی و. نو چې کله مړ سو نو اوس چې دا شاګردان د ده ته دعا کوي، شاګردان د ده دپاره ختمونه کوي، اولادونه د ده دپاره ختمونه او ثوابونه او صدقې کوي، دا ټول د ده سعیه ده که نه؟ لیس للانسان الا ما سعى. انسان ته نه رسیږي مګر هغه چې د ده سعیه ده. نو دا ویلل د قرآن چې څوک قرآن ورته خو هم د ده سعیه وله که نه؟ که دومره نر وي ډېر هغه د خلک مړه کېږي، او عالم چې مړ وي شاګردان ورپسې ختمونه کوي، او څوک چې هغه وي څه ورته وایي ډېر داسې خلک مړه کېږي چې هغې پسې څوک ثواب نه وربکي، ځکه نیک اولادونه یې نه وي پرېښي، شاګردان یې نه وي پرېښودلي. نو چا چې شاګردان پرېښودلي خو دا د ده سعیه سوله که نه؟ چا چې ښه اولاد پرېښودلی وي دا د ده سعیه سوله.
لله الحمد ما ټول ورځ په مطالعه باندې تیریږي خو ما دا ځان سره عهد کړی چې الله دې ما د کومه مطالعه کړه الله دې پاره د خپل والدې په روح باندې زهر وخت بکم نو دا د خپل والدې هغه سعی ولا چې موږ سره نیکی کړو موږ ته خدمت کړو موږ د پاره د علوم اسلامیه او د پاره لارم مساعده کړي ولا نو ګوره دا د هغې سعی ولا نو د هغې سعی زه ثواب وربکم نو لیس للانسان نرسیږي انسان ته الا ما سعى السعی دا کړي ولا چې علما ترې نه پاتې دي او بیا هغوی مطالعه کوي د هغې قرآن او د کتابونو ثواب هغې ته وربکي نو دا جواب صاحب د شرع عقیده طحاوی کړی دا او دا ښه جواب د نور جوابونه هم شته خو دا ډېر خوندور جواب د قرآن آیات ترجمه هم صحیح ده لیس للانسان الا ما سعى مگر هغه چې انسان سعی کړي خو سعی همدام سوله کړي نو د ټولو علماو مذهب د جمهور علماو رایه دا سوله چې مړي ته ثواب د قرآن دا رسیږي بیا دمونږه د احناف علماو کتابونو کې خو ډېرو کې سره کوم کتاب نوم به درته واخلم معتمد احناف علماء علامه علی قاری صاحب من الازهر فقه الاکبر باندې شرح ده هغې کې بحث کړی ده دا شرع عقیده طحاوی خو مې درته وښودله راځئ تاسې به وایي د فتواو نه کوم یو باندې فتوا راکړه د موږ د احنافو د مذهب لوی عالم علامه محمد امین المشهور بابن العابدین الشامی فتاوای تنقیح الحامدیه کتاب معتبر جدا فی المجلدین د کتاب کې پښتنه ترنه سوی د ایصال الصواب څنګه ده هغه فتوا ورکړې ده رد المحتار کې ستا بیا ډېرو کتابونو کې سره د دې مسلې بیخي چې کتابونو نمونه وانخلم بس همدا کافي ده ځکه دومره ډېرو کتابونو کې دا مسئله مذکوره ده او مزبوره ده راځئ حنابلو ته به لاړ شو امام ابن تیمیه رحمه الله نوم خو ما اورېدلی د هر څوک یې پېژنئ تقي الدین عبدالعباس احمد بن عبدالحلیم المشهور بابن تیمیه الحنبلی الحرانی د په خپله فتوا مجموع الفتاوا کې هم دا فتوا ورکړې چې مړو ته د قرآن د ویللو ثواب رسیږي ابن تیمیه رحمه الله هم دا خبره کوي د ده شاګرد علامه ابن قیم رحمه الله په کتاب الروح کې ډېر احادیث راوړي دي د ابوبکر الخلال ابوبکر خلال یو عالم تر سو یو کتاب جوړ کړی یعنی هغه احادیث راوړي دي چې مړي ته د قرآن ویللو ثواب رسیږي که نه رسیږي دې کې احادیث راوړي دي کتاب مستقل کتاب جوړ کړی ابوبکر خلال ورته وایي یو محدث عالم ده تاسې خو یې نه پېژنئ داسې به نه وایي چې موږ یې نه پېژنو دا نو څوک ده صرف په احادیثو کې د 500 نه زیات د صحیح احادیثو کتابونه دي تاسې دوه درې دا نیم تر اوسه نه دي لیدلي مسند د ابو داود طیالسي مو لیدلی ده نه یو متداول کتاب د په مابین د علماو کې اس خو مو ډېر نه دي لیدلي نو دا ابن تیمیه رحمه الله رایم دا سوله او د امام ابن قیم رحمت الله علیه رایم په کتاب الروح کې دا سوله چې مړو ته ثواب رسیږي غیر مقلدینو کې امام بدرالدین شوکانی صاحب د نیل الاوتار هغه یو کتاب جوړ کړی ده فتح الربانی ورته وایي 12 جلدونو کې ده په اوم جلد کې یوه رساله په دې کې جوړ کړی ده چې مړي ته ثواب رسیږي که نه رسیږي امام شوکانی غیر مقلد ده خو زه ورته ډېر زیات احترام لرم د ده ډېر کتابونه موږ سره یو 8 جلدونو کې ده دا په تقریبا په 12 جلدونو کې فتاوا ده نور ډېر کتابونه یې سره خو چونکې غیر مقلد منصف غیر مقلد ده د کتاب جوړ کړی بیا دې دپاره به یو دلیل به د کتاب نه هم درته راوړم حدیث دا حدیث راوړی چې په ابو داود کې هم شته نسایي و ابن ماجه حاکم د مستدرک کې صحیح ابن حبان کې او په مسند د امام احمد ابن حنبل کې اقرأوا الياسين على موتاكم واقرأوا الياسين على موتاكم نبی علیہ السلام وایي تاسې ووایئ یاسین په مړو خپلو باندې مو نو دې حدیث ته استدلال د داسې کړی چې نبی علیہ السلام وایي تاسې په مړو باندې یاسین وایئ نو که چیرې فایده د قرآن د یاسین ویللو مړي ته نه وایي نو نبی علیہ السلام په عبد شي باندې امر نه کو نو دا نبی علیہ السلام چې وایي چې تاسې یاسین شریف قرباني وایي نو دا خامخا ثواب لري که ثواب یې نه درلودلی نبی علیہ السلام ولې دا خبره کوله غیر مقلدین وایي حدیث ضعیف نحن لا نسلم معهم تضعیف هذا الحدیث امام
ابو عبد الله النیسابوری صاحب المستدرک علی جامع صحیحین کې څوي اغلل توي وي هذا حديث على شرط الشيخين دا حدیث صحیح ده او على شرط الشيخين د امام بخاری او د امام مسلم په شرطونو باندې موجود ده دا غل مستدرک علی جامع صحیحین امام بخاری او امام مسلم ځان ته شرطونه لري هغه شرطونو امام بخاری او امام مسلم نړۍ را حدیث پاتې سي نه دی راوړي خپل کتاب کې بیا دا ابو عبد الله نیسابوری راجک سوی المستدرک معنا زیات احادیث راوړي چې د بخاری او د مسلم په شرط موجود دي خو بیا تنادي درای نه د معتمده کدی وی هذا حدیث صحیح دا نه د معتمده او امام الذهبي رحمت الله علیه هغه یو کتاب ور باندې جوړ کړی تلخیص نو کاغه لاندې په تخریج کې سره موافق دي چې هغه وی چې وافقه الذهبي چې عالم د سی وی چې له امام نیسابوری سره وافقه الذهبي امام الذهبي سره موافق ده بیا حدیث صحیح حدیث ده بالکل د دنیا د علماو زور باندې نه رسیږي بیا لاندې تلی کلی دي محشیانو تلخیص ده مستدرک کې څوی وافقه الذهبي امام الذهبي سره موافق ده حدیث صحیح ده صحیح ده امام ابن حبان کې وای دا حدیث صحیح حدیث ده ابن حبان البستي الهلمندي رحمه الله نو هغه وای دا حدیث بالکل صحیح حدیث ده نو هغه خپل کتاب نه دا دلیل راوړی ده موالیک ته مالکیانو ته بلاړسو مالکی مذهب علماو کې لوی عالم ابو عبد الله القرطبي صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن المشهور فيما بين الطلبة والعلماء بالتفسير القرطبي لا القرطبي قرطبي قال علامة ابن الأثير في تهذيب الأنصاب ولل به قرطبي وايف او همدارنګه کتاب الانصاب د سمعانی لب اللباب د امام السیوطی صاحب کې د درې وړو کتابونو کې مالی دلې قرطبي به وای بعضی چا فکر نه وی هغه قرطبي وای اصل کې ورته معلوم وي چې دا قرطبي ده وسړي فکر نه وي مشهور په مابین د منګو تاسو کې مشهور علی السنا بعض العلماء قرطبي ده نو هغه تقلید کوي کله اصل کې دا قرطبي ده نو د یو کتاب جوړ کړی التذکرات فی احوال الموتى والاخرت وجلدونو کې کتاب ته دام ډیر مفید کتاب ده نو دې کتاب کې لیکلي دي مړو ته ثواب رسیږي کنه رسیږي ولی نه رسیږي باندې کې خدای لاندې دلیل راوړي دي ټول دلیل خود دلته نه سم راوړل نو مالکیان حنبلیان بیا حنابلو کې ابن تیمیه په رأس کې ده او شافعیانو کې قسیوطی بس کنه او علامه ابن الحجر الهیثمی رحمه الله او احنافو کې خودمره کتابونو کې مالی دلی کې نمونه اکلم بیا چټي وخت در باندې ډیریږي اڅو کتابونو کې به درته نمونه واخیستل نو مړو د پاره د قران ثواب رسیږي خو ل یو بل مسأله بدلته درته وایم چې اوس مشهور ده ګوره یو مړو ته ثواب رسیدل دي دا بلا مسأله ده یو استیجار القراء لإيصال الميت دا بلا مسأله ده لکه اوس من کې عادت ته خصوصا د کابل په خلکو کې ورویره سوی د کابل خلکو دا مسأله د پخته فروشي په جماعت کې حافظان ناس وی لعنت الله علیهم سقې د اسلام نه ګرځیدلی او غوی ام دې په خاطر باندې ناس وی او الته خلک ورته راځي وای مونږ ته قرآن وای مونږ سره کور ته لاړ شي تلاوت ثواب یا دې مونږ مړو ته وربقي مونږ سره لاړ شي ختم تا وای 100 روپۍ 100 روپۍ 200 500 روپۍ باندې بیا التزي دا څنګه د په اسلام کې او دم د سره کاو اوري کوم منطقو کې چې الته سره شرط کوي نه لکه مونږ او تاسو دلته په خپل وطن کې شرط کوي نه خو بیا پیسې اخلو دا د اسلام له لحاظ څنګه دي مسله باندې ورزان پوي کې بیا درته وایم نور ګورئ ما طلاق شکور کې ختم راته وکا سید درته کومې سه مړو ته ورو بکم خو یو شرط باندې استیجار لتلاوه القرآن یو ګوره استیجار لتعلیم القرآن دا یو استیجار لتلاوه القرآن دا نو مړو ته په اجاره باندې نیول د قاریانو سي قرآن وای ثواب ورو بشي دا مسأله څنګه ده نو پدې کې د منګه د احنافو د مذهب علماو تحقیقات کړي دي خو ډېر ښه تحقیق څه کړی محمد امین المشهور بابن العابدین الشامی کړی پدې کې مستقل کتاب جوړ کړی ارواء الغلیل ارواء العلیل وبل الغلیل في حكم الوصيه بالختمات والتهاليل ډېر مفید کتاب د خپل موضوع کې
مکمل تحقیق کړی نو هغه وی دا ناجائز ده. یمنګ د احناف د مذهب مسأله خو درته معلومه ده، هدایه او کنزونه دا شیان خو ویل دي. التوای وای په تعلیم د قران باندې اجره اخیستل څنګه دي؟ امام ابو حنیفه رائے څنګه درته معلومه ده؟ مکروه ده کنه، خو متأخرین علماو د څه لپاره لواجد ضرورت نه فتوا ورکړي. ګوره تعلیم د قران باندې اوس مدرسین سي طالبانو او حافظانو ته درس وایي نو دوی تنخواوي اخلي. دا څنګه د امام ابو حنیفه د موږ متقدمین احناف کو دا ناجایز بلی. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. او متأخرین احناف بیا فتوا ورکړي ځکه د ضرورت دی وای که تنخواو پیسې نه وي نو بیا زیاده تعلیم د قران او د علوم اسلامیه زیار راځي. خو ګوره دا په تعلیم باندې ده. دې کې د منګه بعض احناف غلط سوي دي، لکه امام حدادی په نامه باندې یو عالم راضي ابن العابدین الشامی ور باندې په خپل کتاب کې ډیر درانه بمونه غورځولې دي، غټ غټ تندرونه ور باندې راچولې دي. هغه د یو بعض احناف کې د عالمان سره چې هغه ناقلین وي، معنا کتابونو کې غلط نقل کړی ده. الته خو احناف متأخرینو فتوا پدې کړي چې اخیستل د اجرې په تعلیم د قران باندې دوی په تلاوت باندې بدل کړی دا عبارت په تلاوت بدل کړی دا سخت غلطه ده. په تلاوت د قران باندې پیسې اخیستل دا ناجایز دي، حرام دي. دغه کتاب می چې درته نوم واخیست د علامه ابن العابدین الشامی جوړ کړی دا مکمل بیان کړی دی. موږ د احناف ډیرو زیاتو کتابونو نقل کړی، جواز نه لري، بالکل حرام ده. که څوک په دې شرط باندې چاته د قران تلاوت کوي لکه د کابل قاریان په دې شرط د تلاوت کوم چې ته به ماته پیسې راکوي، حرام ده. د قران د صریح نصوصونه دا معلومیږي دا حرام ده، ناجایز ده، نه به کوي. دا یو مسله. خو ګورئ یو په تعلیم د قران دا یو مسأله ده، دا خو متأخرینو فتوا ورکړي. یو په تلاوت د قران باندې دا بل مسأله ده، دا حرام ده، ناجایز ده. د مونږ ټولو احناف علما ولیکلي دي. او دغه خو سید علامه ابن العابدین الشامی رساله ورکی جوړه کړي، کتاب جوړ کړي، دلته په کابل کې خرچيږي پیدا یې کوي وی ګوري. او شرح عقیده الطحاوی کوم چا د دنه پښتنه کړي د سدا تلاوت د قران لپاره اجاره لپاره حافظان نیول څنګه دي غلي کلی دا حرام ده، ناجایز ده، نه سلف کړي، هیڅ چا نه ده کړي، چا فتوا نه ده ور کړي، دا بالکل ناجایز ده. ښه دا خو په هغه صورت کې چې حافظ ورته وایي چې پیسې برا کوي بیا ثواب در بکم. حتی د عبارتونه راغلي دي الاخذ والمؤتي آثمان، اخیستون کې د پیسو هغه خدای په لعنت کړسو، والمعطي چې هغه عاجز غریب نه خبر عوام چې هغه د دې لپاره حافظ په پیسو باندې نشي سماته ختمو کی. الاخذ اخیستون کې د پیسو، والمعطي ورکون کې آثمان، دواړه ګناګاران دي. سبحان یا للعجب. د موږ علماء تم یو څه حیرانتیا ده، تر اوسه پورې هغه خلک نه دي په دې باندې پوي کړي. دا یو مسأله. خدا خو یې شرط وګرځوي وسره، او که شرط نه کې بیا څنګه ده؟ لکه اوس مثلا دی کلی کې عادت ده چې کله مونږ ختم وکړو بیا هلته مثلا خلک پیسې راکوي، یا په نورو کلیو کې دلته عادت نشته، په ساکو کې عادت نه ده، نورو کلو کې عادت ده چې کله ختم ورته وکړي پیسې ورکوي. دغه پیسې څنګه دي؟ نو اوس موږ علما به حیلې نه جوړو، حق به وایو. حق دا ده الاشباع والنظائر، دا د موږ د احنافو د مذهب یو کتاب ده، علامه ابن النجیم جوړ کړی، چا چې بحر الرائق جوړ کړی. هلته یو قاعده ده المعروف کالمشروط. معروف یعنی عرف کې چې کوم شی عادت وي دا داسې د گویا کې تاسو کوای چې شرط کړی دی وي. کوم منطقو کې چې عرف او عادت وي چې هلته حافظان قرآن تلاوت کوي بیا پیسې ورکوي، نو په دې حالت کې دا پیسې اخیستل حرام دي. ګورئ حیلی ملی بنه ورته جوړو، په دا 1500-200 روپۍ باندې موږ نه مړیږو. خو حق به وایو، حق دا ده چې کوم منطقو کې الته د قرآن د ختم ویللو د پاره قاریانو د پاره پیسې شرط کول نه وي، خو چون کې عرف وي. عرف څه معنا؟ عادت وي چې بیا ورکوي. نو هغه قاعده دی موږ د احنافو د مذهب د الاشباع والنظائر المعروف کالمشروط. څنګه موږ علما هغه علما چې هغه قول کوي بانتفاع الراهن مرتهن بالمرهونه، انتفاع په ګروي جایز ده که ناجایز ده؟ نه ناجایز ده. کا
ولې ناجایز ده؟ وایي ځکه په عرف کې دا ده شرط کول خو د انتفاع هغه ناجایز دي، نو چې په عرف کې او که شرط نه کې وایي بیا المعروف کالمشروط هلته هغه قاعده راوړي، خو دلته هم راوړه که نه، دلته ولې درنه ویره ده؟ دلته خو د جپ یو دوه درې ګټه ده پکې. نو حق دا ده چې کومو منطقو کې د پیسو ورکولو عادت وي هلته هم اخیستل ناجایز دي، ځکه المعروف کالمشروط دا قاعده ده. یعنې ګویا کې دا داسې کېږي ته به یې وایې چې شرط کړي دي، تاسې وایي نه دا خو موږ نه ده ورسره شرط کړي. ولې دې نه ده شرط کړي؟ چې کله پیسې در نه کړي دا څه وچ ختم وو، دا څه بلا وهلی ختم وو، هېڅ روپۍ نه ویلې پکې پکار وي ولا که بیخي ورته راغلی وای، خو د دې نه معلومه شوله که نه چې طبیعت یې ورباندې خرابه ده، نو تا د قرآن ختم د الله دپاره نه ده کړی، د دې خاطر باندې دې کړی چې پیسې یې درته نه دي درکړي. او کوم ځای کې چې علماو لیکلي عادت نه وي هسې توکلي یې درکړي، نو هلته بیا اخیستل پروا نه کوي. لکه د ساکو کلي کې دا عادت نه ده، هسې کوم کور کې بیا درکړلې هغه اخیستل بیا جایز دي. خو دع ما یریبک الی ما لا یریبک رواه البخاري. نو دا بله مسئله سوله، طوان به درته وي پکې خو حق خو حق ده، ولو اظهار د حق به سړی کړي ولو مرن، خو خیر ده پروا نه کوي. 500 روپۍ اسلام هغه کوم حکم و فیصله هغه ورسوه، خدای به دې بلې لارې 2000 روپۍ درته درکړي. بله یوه مسئله کتابونو کې دا ده، نبی علیه السلام ته د قرآن د ویللو ثواب بخل څرنګه دي؟ مسله خو دا یوه مسله د خواص تحقیق ده، تاسو خپله پرون ویلې که نه وایي تحقیق خوند کوي راته ویې که. نبی علیه السلام ته د قرآن د ویللو او د هغې د ثواب وربخلو د دې څه حکم ده؟ په دې کې بعضې علما لکه ابن الحجر الهیثمي رحمه الله هغه فتوا ورکړې ده چې جایز ده، امام سبوکی ورکړې ده، منګه احنافو کې ابن العابدین الشامی رد المحتار دریم جل کې ورکړې ده، بعضې نور علماو هم ورکړې ده. اوس به درته وایم، یو ابن تیمیه رحمه الله، ابن تیمیه رحمه الله وی دا ناجایز ده. بیا امام سبوکی هم ډېر درانه قواسم ورباندې بمونه غورځولي، او ابن حجر هم د دوی دواړو د امام ابن تیمیه سره ډېره ورانه ده، د ابن حجر الهیثمي ابن حجر او د امام سبوکی سره ډېره ورانه ده، ډېر درانه ردونه یې ورباندې کړي دي. بیا د موږ د احنافو یو عالم تېر شوی خیرالدین نعمان ابن علوسی، پرون مې درته وویلې جلاء العینین فی محاکمة الاحمدین، دې کتاب کې لیکلي دي وایي ابن حجره چې تا په ابن تیمیه باندې رد کړی او ته وایې چې ابن تیمیه د اجماع د امت نه کړی، یعنی ابن تیمیه د ټول اجماع د علماو دا ده چې نبی علیه السلام ته د قرآن ثواب وربخل دا صحیح ده. یو ابن تیمیه منفرد د هغه اجماع د علماو نه مخالفت کړی، دا خیرالدین نعمان ابن علوسی صاحب د روح المانی د زوی ده. وای کاش کې خو تنا د دا قول کړی وای، تنا خود نه دی ویلي کنه، ډېر علما ویلي دي. مثلا خپل شرع عقیده طحاوی کې پښتنه سوی ده، عقیده طحاوی ولا مناسب جواب دسې ورکړی وای علما په دې کې دوه ډلې دي، متأخرینو جواز فتوا ورکړي، بعض ویلي دي سناب دا بدعت ناجایز ده غیر مستحسنه ده. او همدارنګه کتاب الروح د ابن قیم کې لیکلي دي، نور ډېر کتابونو کې چې دي د علماو اختلاف ده، نو چې د علماو اختلاف راغی نو بیا ته ولې وایې چې ثنا ابن تیمیه ویلې؟ ثنا ابن تیمیه رحمه الله دا نه ده ویلی، ډېرو علماو دا خبره کړې ده. بیا په هغه کې څورته جلاء العینین فی محاکمة الاحمدین کې د نور علماو نومونه هم ذکر کړي دي. رسیږي او که نه رسیږي؟ رسیږي. ولې نه رسیږي؟ خو شرع عقیده طحاوی کې یوه خبره دا کړې د ټول امت نیک اعمال نبی علیه السلام ته رسیږي، ځکه دال علی الخیر کفاعله، دال علی الخیر کفاعله. نو څه مطلب؟ ثواب یې هغه ته رسیږي، نبی علیه السلام دال علی الخیر ده که نه؟ موږ ته د ټولو شیانو ثواب تعلیم کړی، دلالت یې کړی که نه ده کړی؟ لنډې داسې رسیږي. ولې نه رسیږي؟ نو ابن تیمیه باندې څه ردونه چې کړي دي هغه نو بیا د ابن حجر د هغه خپله رایه ده. ابن تیمیه ښه عالم تېر شوی ده، خو بعضې علما وایي څه په اعصابو کې لږ څه ګډوډ وو په دې اعتبار باندې، وایي د عقل یې د علم نه ډېر وو، خدای دې د سړي د علم هم په عقل باندې نه غالبه کوي. که نور مقلد عالم تېر شوی ده، امام احمد بن حنبل د مذهب سړی ده. ولې؟
ګورې دا ابن تیمه نه ده ابن تیمیه ده. ولې ورته ابن تیمیه وایي؟ د جلاء العینین په مقدمه کې د تاریخ الاربل په نامه د یو تاریخ نه نقل کړی. وایي دا داسې چل و د یو نیکه و، هغه حج ته تله، نو دا د نیکه ښځه سوه حامله وه، په نس کې بچی و، دی حج ته لاړه. حج ته چې تله هلته تیمیه یو ځای ده قرب تبوک، تبوک ته نږدې یو ځای ده تیمیه ورته وایي. هلته چې دی ورسېد نو یوه جلۍ ډېره ښایسته د هغه نه خیمې نه راووتله، ده ته یې ډېر خوند ورکړ. حج ته چې لاړ بېرته د حج نه راغی نو خبر شو چې لور مې پیدا شوې ده. بس لور یې چې په غېږ کې راپورته کړله، ده چې وایي تیمیه تیمیه ای تیمیه ای تیمیه، یعنی ای لوري کأنک تیمیه کأنک تیمیه، ته داسې لکه هغه جلۍ چې زه حج ته تللی وم چې په تیمیه قرب تبوک کې مې لیدلې وله، هغسې ښایسته یې. نو بس دی بیخي د هغې وجې نه په تیمیه باندې مشهور شو. تیمیه سو دی خو بیا لمسی دی چې دی هم په ابن تیمیه باندې مسما سو. ښه دا بله مسئله سوله. او بله مسئله دا ده کله چې قرآن سړی تلاوت کوي، د قرآن تلاوت سړی کوي، سنت طریقه دا ده چې والضحا ته راورسېدلې، والضحا آخر ته چې ورسېدلې، نو دلته به بیا الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر دا به دې ځان سره وایې. له والضحا نه نیولې تر والناسه پورې. بعضې علما وایي په اول د والضحا کې، بعضې وایي اول د دغه 11 سورتونو په اول کې، بعضې وایي په آخر کې. خو د علماو رایه په دې راغلی چې نه په آخر کې. آخر کې بعضې والضحا آخر ته ورسېد بیا وایي الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر. همداسې بیا د علم نشرح له آخر کې، د قل هو الله احد په آخر کې، دغه 11 سورتونو ټولو په آخر کې به الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر وایي. خو دا اوس قاریان پسې چې شی کوي دا سره زده کوي. ګورئ دا مسئله علامه ابن الحجر فتاوای حدیثه کې مکمل ښه بیان هلته کړی. حافظان اوس ټول په بدعو باندې لګیا دي. هغوی لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد دا نسته، دا دوی د ځانه جوړ کړي دي. صرف دومره د جمهور علماو رایه دا ده چې الله اکبر بس چې ختم دي که صورت الله اکبر، نم نشرح له دې ختم که الله اکبر، علم تر کیف دې ختم که الله اکبر، دومره به وایې. او دا د جمهور علماو رایه ده. بعضې علماو هغوی وایي چې نه لا اله الا الله والله اکبر دومره به وایې، دواړه جایز. الله اکبر یا لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا پکې نشته ده. او بله مسئله دا ده چې قرآن په چی شي باندې چې قرآن لیکلی وي هغې نه اغشیه للکتب جوړول څرنګه دي. یو چی باندې قرآن لیکلی د الله نوم لیکلی، هغه د کتابونو دپاره دا وقایې جوړوي، دا څنګه په اسلام کې جایز ده که نه؟ ابن حجر فتاوای حدیثه کې فتوا د عدم جواز ورکړي، دا ناجایزه ده، ځکه په دې باندې د قرآن او د الله د نومونو اهانت کیږي، نو ځکه دا ناجایزه ده. او بل دا مسئله ده قرآن ویلل عند القبور څنګه ده؟ قبرونو سره نږدې قرآن ویلل څرنګه دي؟ نو فقه الاسلامي و ادلته، اگر څه دې مسله کې تحقیق ډېر زیات ده، خو زه تر اوسه پورې نه یم لا خوشې سوی چې مکمل تحقیق په دې موضوع باندې وکړم. فقه الاسلامي و ادلته کې دا فتوا کړې ده والمختار عند الحنفیه بجواز القرآن عند القبور، دا د فقه اسلامي و ادلته خبره ده. والمختار عند الحنفیه قراءة القرآن عند القبور، دا د منګه د احنافو د فقه اسلامي رایه ده. نو والله اعلم بالحال. بله مسئله دا ده چې هغه ویلل څرنګه دي؟ نشره دې ته ویل کېږي قرآن په چیني کې لیکل. چیني خو پېژنئ که نه؟ کاسه د چیني سري دا د خټې نه یې جوړوي، یا د موږ د افغانستان کې ستالفي باندې مشهوري دي. د ستالف چې پروان د کابل یوه ولسوالۍ د شمال د کابل ته، هلته دغه د خټې نه یو څه شی جوړېږي، ستالفي ورته وایي. څوک دا د چین داسې راځي په دو کې، دا چینایي اسباب اوسني نه دي، ان پخوانیو تفسیرونو کې هم د دې
بیان صد ډیر متقدم د هغوی دا صنعت د چین ده. یا مثلا شویست لیکل او بیا هغه شویست په اوبو کې ډنګول مریض ته ورچکل، دا چې قرآن ور باندې ولیکي دا څرنګه ده، جواز لري که نه لري؟ یو تعویض ده، د تعویض بیان به انشاءالله بیا که چېرته داسې ځای راغی محقق بیان به درته پکې وکړمه، خو چونکې دا اوس تر قرآنه ډېره تړلې موضوع ده چې دا نشرت څرنګه ده، دا جایز ده او که ناجایز ده. امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر قرطبي کې د جواز فتوا ورکړې ده. علامه ابن قیم په زاد المعاد 4 جلد کتاب الطب کې د جواز فتوا ورکړې ده. دا حنبلی مذهب د امام ابن تیمیه شاګرد ده. ګوره دوی غیر مقلدین واستوای، خپل ابن قیم د دې لپاره په زاد المعاد کې د سلف علماو نه نقل کړی. زاد المعاد فی سیر خیر العباد ډېر مفید کتاب ده. او مصنف ابن ابي شیبه دا د امام ابوبکر ابن ابي شیبه ورته د امام بخاری استاد ده، ډېر معتمد سړی ده. هلته یو باب کې ښودلی چې قرآن لیکل په شویستونو کې او یا په چینیګانو کې بیا مریض ته اوبه ورڅکل دا څرنګه دي؟ وایي بالکل جایز ده، جواز لري شرعا، دا بیخي جایز ده. په مطلب باندې پوه شولې؟ ډېر احادیث د سلف علماو نه اقوال هلته نقل کړي. مصنف ابن ابي شیبه کې باب ذکر کړی ده. ابو عبدالله القرطبي صاحب د تفسیر قرطبي بیان کړی او علامه ابن قیم زاد المعاد کې بیان کړی. او بل مسأله دا ده ویلل د قرآن ډېر ثواب لري که اورېدلي. غمز العیون البصائر على اشباع والنظائر د امام حموي رحمت الله علیه کتاب ده. علامه ابن نجیم دا مسله ذکر کړي اشباع والنظائر کې چې ویلل د قرآن نه اورېدل د قرآن ډېر ثواب لري. اورېدل د قرآن ثواب ډېر لري. بیا امام حموي ور باندې شرح کړي غمز العیون البصائر على اشباع والنظائر. غمز العیون نادره معنی ده، غمز العیون البصائر على اشباع والنظائر. هغه کې لیکلي چې د دې علت څه شی ده؟ وایي ځکه په استماع کې تدبر ډېر حاصله کېږي. بیا په منظومه د ابن وهبان باندې هم حواله ورکړې، وایي هغه کې هم دا مسأله سره که تاسې منظومه د تاسو خو کتابونه نه ګورئ، همداسې قرار سم لیدي چې نه لاړ شئ ټوله شپه ویده یې. نو که مطالعه وکړئ ډېرو کتابونه به واقف شئ. نورالزاح سره خلاص کړئ اوله پاڼه د نورالزاح کې دلته 2 پاڼې یو څه اشعار دي، هغې ته منظومه د ابن وهبان وایي. دغه منظومه د ابن وهبان د ټولو احنافو مسایل په دغه دومره 2 پاڼو کې راجمع کړي. سبحان یا للعجب، 2 یا 3 پاڼې دي، ټوله فقه حنفي تقریبا په دې 2 پاڼو کې راجمع ده. بیا په دې باندې یو هغه د موږ د احنافو لوی عالم علامه ابو الاخلاص حسن ابن علي سرنبولالي ور باندې شرح کړی ده. ډېرې مسایل یې ترنه را مستنبطي کړي. ټول احنافو مسایل د شوافیعو ټول مسایل په 4 مسایلو کې علماو 4 قواعدو کې ټول فقه شافعي را جمع کړی ده. رموز المصنفین یو کتاب ده، هلته د اشباع والنظائر په بحث کې بحث کړی ده. خیر خروج عن البحث رانسی. بیا د قرآن دپاره یوه بله مسله به م اخر کې درته وایم، بیا به لږ په بسم الله باندې خبرې وکړو چې شروع شي. ځکه هلته روزه روانه ده، بیا خو دومره هغسې مونږ کوو چېرته بیا بحث نه کېږي، تاسو به خود خوند درکوي، کار مونږ ته خرابېږي. عوامو کې مشهوره ده، مشهوره على السنة العلماء والطلباء والعوام چې د قرآن آیاتونه چې دي 6,600 دي. هذا غلط مشهور، دا مشهور غلط ده، اسې د ژبو باندې مشهوره ده. ته خو هم یو ورځ د قرآن آیاتونه حساب کړه که نه اسانه حسابېږي. کلکولیټر ورته راواخله، دا صورت اخر راخله 6,600 کېږي که نه کېږي. که اسې ځان دې بس خالص مقلد جوړ کړی، داسې مقلدین به هم ځان نه جوړوئ چې هغه څه وایي او مونږ به هم پسې وایي و صیبه به هم ځان نه جوړوي او څه به مونږ خپل هم تتبع کوو که نه. امام المرحوم بالرحمة الباري علي بن سلطان محمد القاري الهروي مرقات کې لیکلي دي، وایي اجماع د علماو دا ده چې 6,000 آیتونه د قرآن دي، په دې اجماع راغلی. خو د دې نه وروسته اختلاف ته، څوک وایي 6,200، څوک وایي 6,200 مثلا او یا څوک، خو د دې نه وروسته بیا اختلاف ته. خو 6,600 په یوه کتاب کې ما تر اوسه نه دي لیدلي. دا د سره زده کوي. علامه سیوطي صاحب اتقان کې چې کوم د آیتونو د تعداد لپاره باب کې ښودلی، هغه وایي په دې باندې اتفاق ته 6,000 آیتونه اتفاقي ده، د دې نه وروسته اختلاف ده. لږ تحقیق وکړه، لږ ځان ته پلټنه وکړه. یو کتاب کې ما تر اوسه پورې نه دي لیدلي
نو دا نه وایم چې نه عدم وجدان د دینه له عدم وجدان نه خدا نه معلومیږي چې بیخي دی وجودم نه وي خو علماو لیکلي شپږ زره ما خپله د قرآن آیتونه په کلکولیټر حساب کړي د 50,000 نه زیات سول 50,000 څو ته ایله ورسېدل صحیح دا هم د سره منم چې په دې کې د علماو اختلاف ده څوک مثلا اوس الحمدلله یا بعضې آیتونه داسې هغه آیتونه بلي څوک یې نه بلي خو شپږ دا هسې غلطې مشهور ده خو ګورې یوې خبرې ته مو فکر وي په منبر باندې دا خبره ونه کوي عوام به هم کته راوغورځوي هغوی وایي زمونږ د قرآن آیتونه یې اوس له شپږ نه منکر ول دا په عوامو کې مشهوره ده حتی علماو کې مشهوره ده خو تحقیق بل شی ده هغه کتاب موږ ته راوړي هاتو برهانکم ان کنتم صادقین هغه برهان و دلیل موږ ته راوړي که نه چې هلته یې لیکلي چې 6,600 دي هاتو برهانکم نحن نسلم معکم والله نسلم معکم دا خبر د سره منو خو هاتو برهانکم دلیل راوړي کوم کتاب لیکلی دي خو یوې خبرې ته مو فکر وي چې عوام په مجلس کې به نه وایي ځکه د هغوی ته دا مشهوره ده علما یې بیا دوی طرفداران کېږي ځکه علماو خو تحقیق کړی نه ده بیا هغوی یې سره مني بسم الله الرحمن الرحیم دې کې به لږ خبرې وکړو داسې خبرې نه درته کوم چې تاسې ته فایده ونه رسوي داسې خبرې درته کوم چې فایده درته ورسېږي کله بی کې دومره خبرې دي کنه علامه موسی خان بازی فتح الله فی خصائص بسم الله کې دومره خبرې په بی کې کړې دي خو زه غواړم چې د علما او طالبان د منطق له خوا نه اوس لږ علوم اسلامیه او مفید علوم تراثي منطق کې 2 کاله ما تېر کړي دي چې فایده راته نه ده کړې یاسې سر خوږول دي دا د منطق څه مطلب سر خوږول د منطق معنا دي بی کې به یوه خبر درته وکړم ترجمې خو مو مخکې چېرته کړي دي که نه کړي خو مو دي څه وایي علما یوه خبره کوي وای ټول علوم په قرآن کې دي ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ټول علوم په قرآن کې دي د قرآن ټول علوم په صورت فاتحه الحمدلله کې دي دا هم د سره منو بیا دا ټول علوم د صورت فاتحه په بسم الله کې دي دا هم د سره منو بیا دا ټول علوم د بسم الله دا ټول په د بسم الله کې دي دا هم د سره منو بیا دا ټول علوم په ټکي د بسم الله کې دي دا خو ټول علما ترجمې خو ټولو کړي دي که نظر څه خبر ته وایم ټولو یو وارې 2 وارې ترجمې کړي خو دا خبر مو چېرته د استادانو نه اورېدلې چې ولې څرنګه دا ټول علوم په بې کې دي دا کله عقل مني چې ټول علوم دي په بې کې راجمع سي عقل خو یې نه مني صحیح ده یؤمنون بالغیب خو یو خو چا داسې دلیل درته ویلی ده چې څرنګه دا په بې کې دي نه خو ما عاجز و غریب بنده ته یوه خبر معلومه ده عبدالکریم الجیلي ورته وایي د امامانو د علم تصوف یو عالم درته وایي الکهف والرقیب فی فضائل بسم الله الرحمن الرحیم کې کتاب جوړ کړی په بسم الله کې علماو 100 جلدونو کې کتابونه جوړ کړي ابو بکر بغدادي او عالم درته وایي البدایه والنهایه کې لیکلي زر جلد په قرآن باندې تفسیر کړی ده زر جلدونو کې په قرآن تفسیر کړی ده 100 جلدونه هغه په بسم الله کې ده یو ورځ یو طالب یو سړی یو بل عربو سره وغه عرب ته ویلی وای قرآن باندې داسې غټ تفسیر هم سره ما ته ویلي عبدالحمید تعال راسه دا څه وایي ما ورته ویلي صحیح ده که نه البدایه والنهایه کې لیکلي بیا مې ورته ویلي ابوبکر بغدادي په نامه باندې یو سړی سره یتیم البیان د بنوري صاحب کې هلته کودلي چې دومره غټ غټ تفسیرونه دي موږ حنافو کې یو عالم تېر شوی ابن النقیب ورته وایي ډېر غټ تفسیر جوړ کړی ده 160 جلدونو کې تفسیر ده نو کتاب اخبار الاخیار کې د علامه عبدالحق صاحب کې به یو بل کتاب ښودلی په بسم الله کې وایي جوړ ده په هر ټکي د بسم الله باندې یو جلد ده 19 حروفه د بسم الله 11 حروفه ده دا رانه ویر ده نو په هر ټکي باندې یو مجلد واحد ضخم جوړ کړی غټ غټ جلدونه یې پې جوړ کړي دا څه نادر علوم دي پکې مونږ ویده خبر نه یو چې په دنیا کې څومره علوم دي خو دغه الکهف الرقیم فی فضائل بسم الله الرحمن الرحیم کې داسې لیکلي دې څه ده ځکه ټول علوم په دې کې دي له دې نه مخکې چې په دې مونږ پوه کړم یوه خبره او بله درته وکړم چې ښه ورباندې پوه شئ یو وخت کې امام شعبي نه چا پوښتنه وکړله تفسیر روح المعانی کې هم سره او جواهر القرآن د امام طنطاوي کې هم سره امام شعبي نه چا پوښتنه وکړه 4 پوښتنې ترې نه وکړلې وایي ای امام شعبي یو څو پوښتنې درنه کومه جوابونه راکوي وایي ولې نه در کوم په دواړو سترګو باندې وایي ښه
وای تاسې وایي چې په جنت کې خوراک څه ده خو غایتو ته سړی نه ځي کیف یمکن و کیف یتصور دا یوه او تاسې وایي چې الله نه مخکې بل الله نشته ده الله ټوله دنیا له ده نه انشعاب شوې ده جوړه کړې له ده نه مخکې بل الله نه و او بل تاسې وایي چې د جنت میوې خوري خلاصېږي نه دا څنګه عقل یې مني دا خو بېخي عقل نه مني دا څه ساده ساده خبرې کوئ تاسې مسلمانان ګوري موږ مسلمانانو ته پکار دي چې د کافرانو د دهریانو کمونیستانو سره موږ په عقلیاتو باندې مباحثې کوو کیمیا او بیولوژي ته به هم لږ ورځو ځکه هغوی موږ سره په عقل باندې علوم عقلیه باندې یو څه دلیل وایي باید چې موږ هغوی ته په هغې باندې قناعت ورکړو ده ورته ویلې قربانه ځان خو پوه که که نه څه بلا وهلی زه به دې اوس پوه کړم د مور په نس کې چې بچی وي خوراک کوي کوي که نه کوي د مور د حمل په حالت کې څوک چې کومه طالبانو ودونه مولي صاحبانو کړي هغوی ته پته شته مجردان نه دي خبر کله چې ښځه حامله شي بیا د حمل په وخت کې د دې ښځې هغه د وینې بندېږي بیا حیض مایز نه وي ځکي هغه بچي ته ورځي بچی یې خوري خوراک شو که نه بېرته ترې نوځي اتباع معاصره ته به ورسو بېرته ترې نوځي نه که ترې نوځي نو مور به هلاکه شي د مور نسبه جاید یو منتن د مردارو هغه وګرځېږي هلته به جراثیم پیدا شي اتباع بلکل دا نه مني ښځه مړه کېږي بچی مړ کېږي خوراک شو که نه وتل شته نه نو وایي دا بیا څنګه کوې نو یو جواب خو ورته وکړ بل جواب یې دا ورته ویلی وایي تا راته ویلې چې میوې خوړل کېږي او خلاصېږي نه وایي د دې جواب دا درته کوم یوه شمعه بله که یو لک شمعې ترې نه بلې که له دې شمعې نه د هغې شمعې اورې کم کړو نه هغه هم داسې یو مثال ده او بلې وایي ورته ویلې چې تا راته ویلې چې تاسې وایي الله د الله نه مخکې بل څوک نشته ده وایي موږ خو وایو چې د ښه د الله چا پیدا کړی ده دې کې خو به خبر نه کوو الله چا پیدا کړی ده تاسې وایي چې الله یې چا هم نه ده پیدا کړی دا څنګه امکان لري وایي د دې جواب هم درته کوم د ما خپله رایه دا ده باید چې علما او طالبان ټول مسلمانان علوم اسلامیه او سره لږ علوم سیاسي او دنیوي او ته مخه کړي وایي د دې جواب درته کوم اعداد له چا نه شروع دي اعداد د چا نه شروع دي علم ریاضي کې د یوونه مخکې څوک ده ستا یو څوک ستا صفر ما درته ویلې منطق په نم ګټه نه ده اخیستلې حکمتونه اعدادونه په اعدادو کې دیونه مخکې بل عدد شته ولې عدد څه معنا نسب د مجموع د حاشیتینو وایو که نه موږ خپلو کتابونو کې نو صفر کله عدد د دروغ ولې وایې بیا تاسې خپلو منطقونه هم ګوره حکمتونه هم ګټه نه ده اختلال ته درنه ویر دي ښه یو ده که نه له یو نه مخکې بل عدد شته په علم د ریاضي کې دا علم ریاضي یو عالم ده دا علم د ریاضي دا یو عالم ده یو لویه دنیا ده لویه نادر دي ورکې ټول اعداد چې جوړ دي یو لک چې ترېنه جوړ دي دا یو لک د چا نه جوړ دي دا یو لک چې یو لک سوي په چا باندې یو لک سوي په یوه باندې که دا یو نه وه یو لک به ول خو همدغه یو نر یو ده چې یو لک وارې ځان یو کړی اخر یو لک تر جوړ سوي دي یو ده ټوله دنیا له یو لک نه جوړه ده یوونه جوړه ده میلیاردو اربو کربو پلانکی و هغه ټول دیونه جوړ دي انشعاب د اعدادو دیونه سوی که نه ده سوی خو لیونه مخکې بل عدد شته نه همدارنګه الله دنیا ټوله الله پیدا کړې له الله نه بل الله نشته لکه څنګه چې له عدد نه مخکې بل عدد نشته ده یو ورځ وایي چا خبره د خبره نه پیدا کېږي چې چټیغه نه اوږدېږي و یو ورځ چا کافر یو مسلمان عالم نه پوښتنه وکړه تاسې وایي الله چې ده هو الاول والظاهر والآخر چې ساده غږېږي ملایانو اول هم د الله آخر هم د ظاهر باطن هم ده دا چې وایه هغه ورته ویلې مولي صاحب ریاضي دې ویلې که نه معلم صاحب ساینسدان هم ریاضي دې ویلې که نه وایي و یو لک دي دا یو لک اول څوک ده یو لک اول څوک ده یو منځې څوک ده 50,000 چې 50,000 ورباندې 50,000 سوی څوک ده یو لک چې یو لک سوی ورباندې څوک ده یو لکم عدد چې ورباندې پوره سوی څوک ده نو دا څه نر یو ده هو الاولو
والظاهر والباطن. اول کې هم دا یو ده، اخر کې هم دا یو ده، منځ کې هم دا یو ده. خو الله هم داسې ده هو الاول والظاهر والآخر. خبره رانه وګړيږي چټي. خبره خو په چی کې ولا بی کې خبره ولا. نو ګورئ ټول دنیا انشعاب دا د الله نه راغلی. ټول شیان الله را پیدا کړي، خلقت الله کړی. ټول اعداد د یوونه را پیدا شوي دي، یو الله یو، بس لدینا دنیا را پیدا شوله. حتی یو کوم دوی په عدد کې نه راولي که نه وایي نسب د مجموع د حشرتین ته یو عدد نه ده. نو اوس بې ته به راسو. په حروفو معاملو کې حروف هم یو امت ته. که موږ علومو د علم حرف ته لاړ شو، علوم علم انمارتیقي په نامه یو علم ده. ابجد العلوم د امام نواب صدیق حسن خان القنوجي رحمت الله علیه یو کتاب جوړ کړی، ابجد العلوم 3 جلدونو کې د علومو بیان دور کې علم انمارتیقي دی، علم د حروف ته وایي. په مقدمه دی فیض القدیر د عبدالرؤوف مناوي المالکی کې لیکلي دي، د محی الدین ابن عربي نه داسې نقل کړی وای دا حروف څه دي؟ أمة من الأمم فاسمعوا يا أيها الطلبة عجيب جدا. وإذا حروف تدي أمة من الأمم دا يو أمت لأمتنا أمة مكلفة. دا دس يو أمت مكلف أمتا دير نادر خبره کړي. وإذا حروف تدي دا يو أمت مكلف دا دوی ته الله انبيام را لګري دي حروف ته. دوی دس مکلف دي لکه مونږ منځونه کوي، روزي نیسي، زکاتونه نیسي. دا د امام محی الدین ابن عربي خبره ده او د علم حرف خبره ده. ځان ته مستقل علم د ما سره کتابونه سره خو ډیر ور باندې نه پوهېږم، ډیر نه یاره تقریبا نه ور باندې پوهېږم ځکه هغه بله پیرانۍ ژبه غوندې ده، بیخي نادر کتابونه دي. نو دا بې تر علم حرف پورې خبره تړلې ده. بې ټکي کې که نه دوی وایي ټول علوم بیا په ټکي دي، بې کې دي. الف له چا نه جوړ د مشق خو م کړی که نه دا مشقي خطونه خو م کړي دي. الف له چا نه جوړېږي؟ د ټکي نه. که نه څه مشق کې داسې الف ولیکي بیا یو ټکی دوه ټکی داسې 3 ټکي. نو بې د چا نه جوړه سوله؟ ټکو نه. که ټکي نه وای بې وه نه رښتیا. الف د چا نه جوړ سو؟ د ټکو نه. ګوره مشقي خطونه بسې مونږ کول که نه داسې به الف ولیکي بیا به یو ټکی دوه 3 ټکي به یې ورته وکړل. نو مطلب دا ده چې 3 ټکو نه الف جوړ ده. که دا ټکی نه وای بې به وو الف به وو نه. نو ټول کار په چا کې وسو؟ په ټکي کې. نو الف د چا نه را پیدا سو؟ د ټکي نه. بې له چا نه را پیدا سوله؟ له الف نه. هماغه الف د کوږي کې خو اصل الف له چا پیدا و؟ له ټکي نه. او بې له الف نه پیدا سوله نو بې بیرته له ټکي نه پیدا سو همداسې جیم و حی و خی و تر یې پورې. نو ټول کمال و کار چا وکړ؟ ټکي. که ټکی نه وای الف به م نه و، یې به م نه و، جین به م نه و، دال به م نه و، یو به م نه و. نو دا بې څه ده؟ بې دا په ټولو حروفو کې حلول سریان کړی. داسې لکه مڼې کې چې اوبو حلول سریان حلول کړی وي او ټولو اجزاو ته ورننوتلي وي، همدارنګه دا ټکی په ټولو حروفو کې همداسې حلول کړی ده. نو که دې نه وای ټول حروف هجا بنول، ټول حروف هجا نول علوم بنول. ځکه دا نطق چې انسان کوي په چا باندې کوي؟ په حروفو باندې کوي که نه. که حروف نه وای دې نه وه حروف بنول، که حروف نه وای علوم بنول، کتابونه بنوي، هیڅ شی بنوه، دنیا بنوه. نو ټول علوم اسلامي سره جمع شوي قرآن کې، فاتحه کې، بسم الله کې، په دې کې بیا په ټکي کې. نو انشعاب له بې نه راغلی ځکه ټول په علم کې په بې کې دی. مطلب دا منه چې علما وایي چې په بې کې دی، هغه دا مطلب ده چې په بې کې دی معنا ټولو انشعاب له بې نه سوی. که بې نه وای علوم بنول. نو هغه دغه مطلب ده. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره په الله کې ده. یو خبره به درته په الله کې موکم. امام موسی خان بازی سے یو کتاب جوړ کړی فتح الله فی خصائص اسم الله. 900 خبرې د الله په نوم کې کړي، 900 خبرې د الله په نوم کې کړي، بلاغي او اعجازي او ریاضي او بس هر لحاظ چې کړي دا خبرې پکې کړي. یو خبره ډیره ښه خبر کړي ده. مونږ او تاسو چې موټر کې ناس یو کمونیست موټر کې ځان سره کله کېنوي، بالکل د الله باندې عقیده نه لري،
موټر ته ته سټیرینګ ته کېنه او دی مخکې سیټ کې کېنه ورته ته خو وایې چې زه الله نه منم خو راځه بس موټر داسې یو بوزه نږدې بس قریبه ده دا رسې ټکر یې کا دی چې وډار چې څه وایي الله خو ته نه پېژنې ولې د ځان الله وایې ګوره مطلب دا ده چې د موږ او د تاسې مرجع فی المهمات والمخائف هغه الله ده سړي بیخي ځان داسې فرض که کافر یې بیخي الله نشته ده خو بس موټر کې کېنه یو دم بیخي د فکر هم نه الله چا در الله در وښودو چا درته ویلې چې الله شته ده یوه بله به هم لنډې درته وکړم ځکه خبره په الله کې ده کله دویم جنگ جهاني چې و بیا اصول الدعوة الاسلامي یو کتاب ده دکتور زیدان په نامه یو عالم جوړ کړی اصول الدعوة الاسلامي ډېر مفید کتاب ده اوس خرڅېږي دویم جنگ جهاني کې یو جرمنی د هغه وایي چې کله ما تیاره پیلوټۍ او نظامي درسونو کې دا ده چې یو واره تیاره بمبار ته جګه سوه بیا څو ساعته بعد بیا تیاره بمبار ته نه جګوي دغه جرمنی پیلوټ وایي ما یو واره تیاره بمبار ته جګه کړله په امریکایي هدفونو باندې مې په جاپان کې چې کومې امریکایي بیړۍ ولاړې په هغو باندې مې بمونه وغورځول خو بالاخره شپږ وارې وایي لاړم بمبار ته چونکې جنګ جهاني و نو وایي چې بمبار ته مې تیاره شپږم وارې جګه کړله نو چې کله مې په امریکایي هدفونو باندې بمونه غورځول وایي هلته د ما تیاره د امریکایي هدفونو د مدافع هوا د هغې د ما تیاره د اور لاندې مدافع هوا ونیوله نو قریبه دا وله چې زه ولګېږم مړ سم خو هغه دهریان و جرمنان دهریان دي الله خو بیخي پېژني نه چې الله هم ستا دنیا هم چا پیدا کړې که نه هر چې شي کوي وایي چې کله تیاره مې ورکیچه کړه بمونه مې ورباندې وغورځول نو چې بېرته جګېدلم دلته مې په خپلو منظارونو دوربینونو کې کتل چې امریکایانو طرف نه ما باندې مرمۍ راغللې نو نه مې پلار نه مې مور نه مې هغه ګرانه ښځه را په یادېدله دلته یو زړه کې یو څوک راته راغلل چې الله ته مې وساتې زړه کې راته راغله چې الله ته مې وساتې زه خو الله بیخي پېژنم نه خو خیر دغه رجوع و امید مې ټول الله سو تیاره مې بس را خلاصه کړله په خپل مطار و میدان هوایي کې مې کېنوله جنگ جهاني ختم سو یو وخت کې مې چانه پوښتنه وکړه کیسه مې ورته کړه دا الله یې څه معنا لري هغوی راته ویلې زوی دې مړ څه که نه دغه الله خو دنیا پیدا کړې ده دا د دنیا یو خالق ده تحقیق مې وکړ بیا الله مسلمان کړی مو ګوره ټول عمر یې لوی سوی پیلوټي ته رسېدلی الله یې نه پېژاند خو کله چې د رښتیا د امید ځای راغی چې هلته بیا مور و پلار ګرانه ښځه سړي ته ډېر ګران معشوق سړي ته کار نه ورکوي بیا به الله یادوي نو الله دا د ټولو شیانو مرجع ده په دې موسی خان بازي خپل کتاب کې یوه خبره کړې ده هر نوم راواخله د بدنۍ نوم راواخله د دې پیالې نوم راواخله د دې موبایل نوم راواخله د دې تسپو نوم راواخله دا په حروف ابجدو باندې یو ور حساب کا حروف ابجدو باندې حساب کا بیا دا په دوو کې ضرب کا دوو نه د ضرب کړه لغې نه وروسته یو سره یو ځای کا یو د سره یو ځای په دریو کې ضرب کا بیا لغې نه وروسته دا په شپږو باندې تقسیم کا اخر کې درې پاتې کېږي درې په 22 باندې ضرب کړي الله د نوم حروف ابجد هم شپږ شپېته دي داسې په 22 باندې ضرب کې هم شپږ شپېته کېږي هر نوم راواخله د بوش نوم راواخله د کلینټن نوم راواخله د جماعت نوم راواخله د خولۍ نوم راواخله د عینکو نوم راواخله د هر چی شي نومونه راواخله مطلب دا د ګورئ چې معنا د ټولو شیانو مرجع الله تعالی اسانه طریقه ده یو شي نوم راواخله حروف ابجدو باندې حساب کا مثلا دومره سو دا بیا په دوو باندې ضرب کا حاصل د ضرب نه وروسته یو سره زیات کا بیا دریو باندې ضرب کا په دریو باندې ضرب بیا وروسته په شپږو باندې تقسیم کا اخر کې درې پات کېږي درې په 22 باندې ضرب کا شپږ شپېته کېږي الله نوم هم شپږ شپېته ده یعنی مطلب دا ما چې الله سره هغه مرجع د ټولو شیانو ټول شیان به په علم جمل کې او په علم اعدادو کې هم الله تعالی ګرځيږي سبحان یا للعجب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نام د الله باندې هغه الله الرحمن الرحیم بل الله کې ډېرې نادرې خبرې دي د ما نوم حمید ده که یو چاته وایي هغه د حې راغلله د حې پسې څوک ده درته وبوایي چې دا حې څوک ده که ورته وایي میم راغی زه ساده سړی میم خو دلته بیخي سته که ورته یې راغلله نه پېژني که ورته دال راغی نه پېژني د هر چا نوم راواخله که تجزیه یې کې او ورته وایي یې راغله دال راغی میم راغی نه پېژني خو د الله نوم کې ډېر یو د الله نوم سره لکه څنګه چې الله د ټولې دنیا د مخلوقاتو نه یو بیل ذات ته
همدارنګه د الله نوم سره دا یو بیل ذات په نوم کې یو څه ډېر نادر سره هغه نادر دا د ګوري د الله په نوم کې اوس د الله نوم سره هو الله باندې اطلاق الا هو قران کې کوم آیات وایي حافظانو الا هو اطلاق په الله سوي کنه د سوي هي سره په اخر کې امغه هو دا او لا لام په الله باندې اطلاق کیږي لام په الله باندې اطلاق کیږي هر جزء راواخله په الله باندې اطلاق کیږي ټول دنیا نمونه کې د یو شی نوم راواخله او هغه نمونه تجزیه کې یو په بل باندې اطلاق لکه خدای الله باندې اطلاق کیږي دا الله هر نوم راواخله اطلاق ور باندې په الله باندې اطلاق کیږي سبحان یا للعجب څومره نادر دي پکې چې الله نوم علما ولیکلي په صرف کې یو کتاب ده الممتع الكبير ورتوای تاسو خدای مراح ډیره ګرنجویا هغه بل نادر کتاب ده د مراح نصل والی ډیر معتمد کتاب ده ابن عصفور الاشبيلي ورتوای ډیر متقدم عالم ده کتاب جوړ کړی الممتع الكبير هغه وی لکه څنګه چې په ذات الله کې علما حیران دي په قاضي کې مسله د علم د واجب تعالی او په سلم کې څومره لوی ده څومره سخت ده لکه څنګه چې وای په مسأل په ذات الله کې خلق حیران دي امدارنګ په نوم د الله تعالی کې خلق حیران دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو په نام د الله باندې اغه الله الرحمن چې هغه الله مهربان ده په دې دنیا کې په ټول خلکو باندې په مسلمانانو په کافرانو الرحیم هغه الله چې هغه مهربان ده په آخرت کې په صرف مسلمانانو باندې نه په کافرانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السباب شروع